که چیرې تاسې غواړئ چې پر ټیک ټاک کې زیات فالوورز ولرئ او یا هم غواړئ له ټیک ټاک څخه پیسې وګټئ نو لومړی تاسو د ویډیو دا کوچنی کلیپ وګورئ. ملګرو دا د ټیک ټاک اکاونټ د اوس مهال 40K فالوورز لري. په هره ویډیو باندې میلیونز لیدونکي دي. دا یوازې یوه ایډي نه ده بلکې همدا ډول لسګونه د ټیک ټاک اکاونټونه شتون لري. دوی اسلامیک ویډیو جوړي او بیا یې پر ټیک ټاک خپروي. تاسو ته پته شته چې په ټیک ټاک کې اسلامي ویډیوګانې لا ښه وایرل کیږي. نن تاسو همدا طریقه درخوایم چې څرنګه کولی شو د خپل موبایل په مرسته همدا ډول ریالستیک ویډیوګانې جوړې کړو او پر ټیک ټاک کې بغیر د کاپي رایټ څخه اپلوډ کړو. له ټاپک څخه وړاندې له ټولو ملګرو دا هیله کوو چې چینل سبسکرایب کړئ او که ویډیو معلوماتي وه یو لایک ورکړئ. راځو ګرانو ملګرو د موبایل سکرین ته همدا طریقه تاسو ته درښایم. ګرانو ملګرو د همدې دپاره راشئ پر خپل موبایل کې لومړی د پینټرسټ اپلیکیشن راخلاص کړئ. په بره سرچ برخه کې ولیکئ اسلامیک بیکګراونډ. ګرانو ملګرو تاسو به لومړی یو څو اسلامي تصویران خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. سرچ کې ولیکئ اسلامیک بیکګراونډ. ګرانو ملګرو دغه ډول تصویران او ویډیوګانې ستاسو مخ ته راځي. کولی شئ دا ډاونلوډ کړئ او له دې څخه استفاده وکړئ. دا زموږ په کار راځي. هر تصویر چې تاسو خوښ شو پر همغې کلیک واخلئ او سیو ټو ګالري انتخاب کړئ. دا تاسو سره ډاونلوډیږي. ګرانو ملګرو په دې کې مختلف ډوله تصویران او ویډیوګانې شتون لري له کوم نه چې تاسو استفاده کولی شئ. یو ځل بیا ګرانو ملګرو په بره سرچ برخه کې ولیکئ موټیویشنل بیکګراونډ. دا تصویران او دا ویډیوګانې کولی شئ په همدې طریقې سره ډیر په اسانه پیدا کړئ. دغه تصویرانو څخه موږ په کپ کټ کې استفاده کوو تر څو خپله ویډیو سره نور څیزونه یوځای کړو. اوس ګرانو ملګرو زموږ کار په پینټرسټ اپلیکیشن کې خلاص شو. اوس راشئ پر خپل موبایل کې د کپ کټ اپلیکیشن را خلاص کړئ. دا ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. ګرانو ملګرو دلته تاسو کلیک واخلئ ټیمپلیټ. ټیمپلیټ هغه دی د کوم د لارې چې موږ تاسو کولی شو ډېر په اسانۍ سره یوه ویډیو جوړه کړو. راځو همدا کلیک کوو په دې بره سرچ برخه کې ولیکئ اسلامیک ویډیو یا هم ولیکئ قران ټیمپلیټ. ګرانو ملګرو دا ډول ویډیوګانې به ستاسو مخ ته راځي. هر صورت او هر آیات چې ستاسو خوښ پر همغې باندې کلیک واخلئ. ګرانو ملګرو دلته کلیک واخلئ یوز دس ټیمپلیټ. دغه ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. د خپل موبایل ګالري څخه یا ویډیو انتخاب کړئ یا هم تصویر. زه راځم ګرانو ملګرو دا تصویر موږ له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړ هم دا انتخابومه. بیا پر اډ اپشن باندې کلیک اخلو. ګرانو ملګرو زموږ ویډیو چمتو شوه. اوس د دې د سیو کولو دپاره په پورته ایکسپورټ بټن باندې کلیک واخلئ. دغه ډول یو اعلان ستاسو مخ ته راځي. کله چې دا اعلان پای ته ورسیږي ستاسو ویډیو جوړیږي. ګرانو ملګرو اعلان پای ته ورسېده. دغه کومه ویډیو چې اوس موږ جوړه کړه تاسو یې لومړی وګورئ. دا هغه طریقه ده چې تاسو کولی شئ اسلامیک ویډیو په فری ډول باندې جوړې کړئ. که چیرې ویډیو معلوماتي وه یو لایک ورکړئ. دا چینل سبسکرایب کړئ. ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره شیر کړئ. زموږ د ملاتړ او تشویق دپاره یو ښه کمنټ وکړئ. ملاویږو به پر بله راتلونکې ویډیو کې. تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه.